د شاپور ځدراڼ پر مړینه د نړۍ د کرکټ مشهورو څېرو او ادارو د خواخوږۍ څرګندونې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني چټک بالر او د هیواد د کرکټ له مخکښانو شاپور ځدراڼ پر مړینه د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کرکټ مشهورو لوبغاړو، روزونکو، شنونکو او ادارو ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. له هند څخه جیشا د نړیوال کرکټ شورا یا ICC مشر هم خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. محمد شمع د هند د ملي لوبډلې چټک بالر هم خپل خفګان څرګند کړی. د هند پخوانی ستوری او د 2011 نړیوال جام اتل یوراج سنګ هم خپل د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي. د هند د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او روزونکی روي شاستري هم د افغانستان د کرکټ د ملي اتل شاپور ځدراڼ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. همدارنګه د کرکټ نړیوال مشهور شنونکی هرشا بوګلی هم د شاپور ځدراڼ پر مړینه خفګان ښودلی. همدارنګه د پاکستان څخه د پاکستان کرکټ بورډ هم د افغانستان د ملي اتل شاپور ځدراڼ پر مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان پخوانی کپټان، شنونکی او د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی مشر رمیز راجا هم خپل خفګان څرګند کړی. د پاکستان د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی احمد شهزاد هم د شاپور ځدراڼ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د پېښور زلمي لوبډلې مالک جاوید افریدي هم خپل خفګان څرګند کړی. همدارنګه له بنګلادیش څخه د بنګلادیش کرکټ بورډ هم د شاپور ځدراڼ پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د بنګلادیش د ملي لوبډلې چټک بالر تسکین احمد هم خپل ژور خفګان ښودلی. همدارنګه د بنګلادیش د ملي لوبډلې ویکټ ساتونکی او توپ وهونکی لیټن داس هم خپل ژور خفګان څرګند کړی. او د بنګلادیش د ملي لوبډلې توپ وهونکي توحید هریدوی هم خپل ژور خفګان ښودلی دی. همدارنګه د نړۍ مشهورو رسنیو د شاپور ځدراڼ پر مړینه بېلابېل راپورونه خپاره کړي دي. د نړۍ تر ټولو معتبره نړیواله خبري اژانس رویټرز د شاپور ځدراڼ د مړینې او کرکټي خدمتونو په اړه مفصل راپور خپور کړی. همدارنګه ESPN کرکانفو د نړۍ تر ټولو لوی کرکټي ویب سایټ دی. د شاپور د ژوند، ناروغۍ او کرکټي سفر په اړه یې ځانګړې لیکنه خپاره کړې ده. همدارنګه ICC انټرنیشنل کرکټ کونسل یا نړیوالې شورا د شاپور په ویاړ ځانګړې مقاله او د خواخوږۍ پیغام خپور کړی. کرکټ باز د نړۍ له مشهورو کرکټي رسنیو څخه ده چې د شاپور ځدراڼ د مړینې او لاسته راوړنو په اړه یې راپور خپور کړی. همدارنګه فاکس سپورټس استرالیا د استرالیا مشهور ورزشي ټلویزیون او ویب سایټ شاپوري د افغانستان د کرکټ له بنسټګرو اتلانو بللی دی. د هند له سترو ورځپاڼو څخه د ټایمز آف انډیا د هند له سترو ورځپاڼو څخه ده چې د شاپور ځدراڼ د مړینې او د جیشا د خواخوږۍ په اړه مفصل خبر ورکړی دی. د هغه نړیوالې او خورا معتبرې رسنۍ دي چې تر اوسه یې د شاپور ځدراڼ په اړه د پام وړ او تایید شوي راپورونه خپاره کړي دي. روغ دې ښاد وي. شاپور ځدراڼ به د افغانستان د کرکټ د یوه زړور او نه هېرېدونکي اتل په توګه تل د مینوالو په زړونو کې ژوندی وي.